په یو کور کې د ډېرې مودې نه یو مږ اوسېدله او دغلته یې ډېر ښه ساعت تېرېدلو. یو ورځ د کور مالک د مږې د نیولو دپاره لټ راوړو. مږې چې لټ ولیدو نو ډېره زیاته پریشانه شوه. د مږې نه علاوه په دغه کور کې یوه چرګه او یوه بیزه هم اوسېده. مږه اول د چرګې خواله راغله او هغې ته یې وویل ته خبر یې چې د کور مالک یو غټ لټ راوړی دی. چرګه په خندا شوه. ویل یې د چرګې د مالګې څټلو سره څه دي، زه خپله مخه کوه. مږه نوره هم پریشانه شوه او بیزې ته راغله. بیزې ته هم دغه تشویش بیان کړو. بیزې ورته ویل که مالک کور ته لټ راوړو نو د لټ سره زما سومه ده، زه تخته دا زما مسله خو نه ده، خپل غم کوه. د بیزې په دې سپور او ستق جواب مږه لا ډېره خپه او زهیره شوه. مږې په دې کور کې ډېره موده تېره کړې وه نو دا کور پرېښودل ورته ډېر ګران پرېوتل. بهرحال مږه په ډېره ناخوالۍ نږدې په ګاونډ کې یو بل کور ته واوړېده او هلته یې ځان له ځایګې برابر کړو. بل طرف ته د کور مالک مږې ته لټ چل کړو. شپې له په لټ کې مار ونښت. د مالک ښځه په سکار پسې کوټې ته لاړه. تیاره وه. د لټ سره یې پښه وجنګېده او مار وچیچله. د ښځې په چغو مالک د رڼا سره کوټې ته راغی. چې ویې کتل نو مار په لټ کې ګیر شوی و خو سر یې بهر و. مار خو یې په ان پن کې مړ کړو خو ښځه یې شپې تر شپې پاړولو ورسوله. هغه دم کړه خو دا یې ورته وویل چې ډېر زهریله مار چیچلې ده، چې څنګه کور ته ورسئ نو چرګه ورله حلاله کړئ او ټوله یخني پرې وڅښئ. دوی چې راورسېدل نو د مخې سره یې چرګه حلاله کړه او په ښځه یې یخني وڅښله. ښځې ته ډېر تکلیف و او چې غرمه غرمه کېده نو ساه یې ورکړه. د مالک ټول خپلوان خبر شول. د قبر خازې او کفن د پن نه پس یې په کور کې نور څه نه وو، بس بیزه یې حلاله کړه او خپلوان یې پرې وزر کړل. مږه چې څنګه خبر شوه په هغه ټک زوړ ځای ته راغلې وه. هغه د مالک په ښځه ډېره خپه وه او بیا یې چې ورله پرله پسې د چرګې او بیزې انجام ولید نو لا ډېره خپه شوه. خو دا یې هم وویل چې ماته د چرګې او بیزې په مړینه ډېر افسوس دی. ولې زیات افسوس راته په دې دی چې کله ما دوی دواړو ته د لټ د راوړلو خبره وکړه نو په ځای د دې چې دوی دواړو ماته ښه مشوره راکړې وي ما پورې پچموزې وکړې. زه یې ورټولم او دواړو وویې چې دا زموږ مسله نه ده. که دوی په هغه وخت کور ته د لټ راوړل یو مشترکه مسله ګڼلې وي نو نن به یې سرونه نه ورکېدل. دا قصه موږ ته دا درس راکوي چې د بل د ستونزې په وخت بې پروا مه اوسه، ځکه سبا همدغه ستونزه ستا په دروازه هم راتلی شي.